ننګرهار کې میرمنو ته د کورني اقتصاد په موخه د شاتو فارمونه جوړ شوي. چارواکي وایي یو شمېر میرمنو ته د کورني اقتصاد د پیاوړتیا او نشهیي توکو د کښت څخه د مخنیوي په موخه د مچیو فارمونه او شنې خونې جوړې شوي دي. هغه میرمنې چې د شنو خونو او د شاتو مچیو له فارمونو برخمنې شوي او وایي د کورنۍ ټولې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي په 6 ولسوالیو کې جوړې شوي شنې خونو او فارمونو باندې څه د پاسه 3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د دې ولایت په 6 ولسوالیو کې ګڼ شمېر میرمنو ته د هغوی د کورني اقتصاد د پیاوړتیا او نشهیي توکو د مخنیوي په هدف د څه باندې 3 میلیونه افغانۍ په ارزښت شنې خونې او د شاتو مچیو فارمونه جوړ کړي او راغلو میرمنو ته په همدې برخه کې ځانګړې زده کړې ورکوي. ورځ موږ د شپږو لرو پرتو ولسوالیو لپاره د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په موخه باندې یو روزنیز پروګرام په لاره اچولی چې دغه پروګرام به 4 ورځې دوام ولري او د شپږو ولسوالیو لپاره چې پرې کې اچین، شیرزاد، خوږیاڼي، چپرهار او کوټ ولسوالۍ شاملې دي. د دوی د ښځیناو لپاره د هغه زنانو لپاره چې پخوا موږ ورته د شاتو مچۍ صندوقونه توزیع کړي دي او همدارنګه د سبزیجاتو لپاره د تازه سبزیجاتو د رسکولو لپاره ورته موږ واړه ګرین هاوسونه هم ورکړي دي. دغه پروژه چې زموږ په 6 ولسوالیو کې ده د کوکنارو د بدیلې معیشت پروژه ده چې نږدې د ښځو لپاره پکې یوازې 3 میلیونه او 3 لکه افغانیو په لګښت باندې د لپاره خدمات وړاندې شوي. د شنو خونو او شاتو مچیو له فارمونو برخمنې میرمنې وایي د شنو خونو نه په ترلاسه کیدونکي حاصلاتو او د شاتو له مچیو په ترلاسه کیدونکي ګټه د کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کوي. دوی د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د کورني اقتصاد د پیاوړتیا په موخه دې برخې ته ډیر پام وکړي. لکه زمونږ د شاتو مچۍ چې کومې زمونږ دي که نه لکه موږ چې مخکې کوم عایدات لکه ترکاري چې شی به هم نه لرو دل یا بوره چې یا نور څه اقتصادي مشکلات زموږ په ژوند کې دا ټول رفع کړي دي. یعنې زیاته همکاري موږ سره په دې خپل ژوند کې کړې ده. کولی شو او خپل هم کور کې مشکلات خپل په باندې حل کولی شو. لکه یو مریض لپاره د یو شي لپاره په خرڅوي خورئ شو خپلوانو ته یې ورکوو ښه موږ ته ډېر ګټه وکړو. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د کورني اقتصاد د پیاوړتیا په هدف د کرنې ریاست له لوري د بېلابېلو مرستندویه موسسو په مالي لګښت دې ته ورته پروژې تطبیق شوي دي. سباون ساحل، میلمه راډیو، جلال آباد.